بسم الله الرحمن الرحیم. نن ویډیو کې به مونږ هاف ډوپلیکس او سره فول ډوپلیکس دا دواړه کوم موډز دي دا به دواړه ډسکس کوو. دې دواړو کې فرق دا دی چې د کوم کمیونیکیشن چینل یا میډیم دی دا دواړه کار کولی شي. مطلب په دې باندې ډیټا مونږ سینډ کولی هم شو او په دې باندې ډیټا ریسیو کولی هم شو. خو ماینر ډیفرنس دا دی چې هاف ډوپلیکس کې که چېرته دا ډیوایس د سینډر ډیټا سینډ کی نو ریسیور به هغه ټایم کې ډیټا نشي سینډ کولی. مطلب دا لینک هغه نشي استعمالولی چې تر څو پورې ټول د خپل میسیج نه ریکارډ کړی. چې کله دا میسیج د ډیټا راورسیږي هغې نه پس به ریسیور څه کې ریسپانس ورکړي. نو دې کې موږ سره څه دي transmission is in either direction but not simultaneously. ترانسمیشن خو دواړو ډایرکشنو کې کېږي، دا خو دې خو هم ترانسمیشن کېږي دې خو هم کېږي، خو سیمولټینیسلی نه دی. سیمولټینیسلی مطلب په یو وخت باندې نه دی. دا تاسو وګورئ د سینډر ډیټا سینډ کوي، ټیک شو ډیټا راغله ریسیور ته، نو ریسیور ته چې کله پوره ډیټا راورسیږي هغې نه پس ریسیور څه کي ریسپانس ورکوي. دا نو دې ته موږ څه وایو هاف ډوپلیکس. د دې مثال که تاسو وګورئ د پولیس سره یا میلیټري فورس سره چې کوم وایرلیس ډیوایس چې هغه خپلو کې یو بل سره کمیونیکیشن کوي، نو هغه ډیوایسز چې کومي او وایرلیس سیټ هغه موږ سره د هاف ډوپلیکس یو ښه مثال دی. نو دا همغه تیوري دی چې هاف ډوپلیکس کې موږ سره ترانسمیشن دواړو سایډه کېږي، خو ایټ ا ټایم به یو سایډ نه کېږي. که چېرته سینډر ډیټا سینډ کی نو ریسیور به هغه ټایم کې ډیټا نشي سینډ کولی، صرف هغه ډیټا به ریسیو کی. او که بیا ریسیور سایډ نه ریسپانس راځي نو بیا به سینډر هغه ټایم کې هغه لینک نشي استعمالولی یا کمیونیکیشن نشي کولی، صرف به هغه ریسیور والا ریسپانس اکسپټ کی، هغه به ریسیو کی. د دې مثال تاسو ته ما ووایي چې د آرمی سره یا زموږ څومره سولجرز دي دې سره چې یا عام د ټریفک پولیس سره تاسو ګورئ د کوم ډیوایسز چې د استعمالي کمیونیکیشن دپاره د هاف ډوپلیکس دي. ایډوانټیجز څه شی دي؟ بوث ډیوایسز کین سینډ اینډ ریسیو ډیټا. یو خو دا دی چې په سیم همغه سیم چینل باندې دواړه ډیټا سینډ ریسیو کولی شي، خو ایټ ا ټایم به یو ډیوایس کار کوي. whole bandwidth can be utilized at the same time only one signal transmit. نو د bandwidth چې دی دا مطلب د دې کې بل څومره کیپیسیټي دی چې دا څومره ډیټا پر یونټ ټایم کې ټرانسمیټ کولی شي، نو هغه یو ډیوایس دی هغه ټایم کې دا فل bandwidth به یوز کېږي. Disadvantages in the half duplex mode is that the other device can send data until it receives the data which is already in a transmission. This can cause delay to the communication. Disadvantages دا دی چې څنګه مونږ ووایو چې که سینډر ډیټا سینډ کي نو ریسیور تر هغه پورې ډیټا نشي سینډ کولی چې تر څو پورې دا ټوله ډیټا د ریسیو نه یې کړي، نو دې وجې نه کمیونیکیشن کې ډیلی راتلو چانسز زیات دي. اوس دې نه پس فل ډوپلیکس کمیونیکیشن ګورو. نو چې څنګه هاف ډوپلیکس کې دواړو سایډ نه ډیټا ټرانسمیټ کېدی شوه، نو همدغه شان فل ډوپلیکس کې به هم ډیټا ټرانسمیټ کېږي. خو هاف کې څه کېده؟ که یو ډیټا سینډ کي نو بل به انتظار کي، او که بل ډیټا سینډ کي نو بل به انتظار کي. هاف ډوپلیکس کې دا فل ډوپلیکس کې داسې نه. فل ډوپلیکس کې دا کوم چینل چې دی یا کمیونیکیشن میډیا دی دا دواړه ډیوایسز ایٹ ا سیم ټایم استعمالولی شي. No direction of both data at all time where the transmission is in both the direction simultaneously. دوانو ډایرکشنو کې کمیونیکیشن کېږي سیمولټینیسلی. هلته سیمولټینیسلی نه و، مطلب په یو وخت نه کېده، او دلته په یو وخت باندې همغه چینل باندې ته ډیټا سینډ کولی هم شي او ډیټا ریسیو کولی هم شي. In a full duplex mode, both connected devices can send and receive data simultaneously. The mobile phone we use an example of a full duplex mode where it can communicate simultaneously. نو دې کې موږ څه کولی شو چې سیم ټایم کې ډیټا سینډ کولی هم شو او همغه سیم ټایم کې ډیټا ریسیو کولی هم شو. نو موبایل چې کوم کمیونیکیشن دی دا موږ سره د یو ښه اگزامپل دی، ولې چې موبایل باندې موږ کال کوو نو همغه ټایم کې سینډر هم خبرې کی، ریسیور هم خبرې کی، یو بل ته انتظار نه کی. دا موږ سره څه شو؟ فل ډوپلیکس کمیونیکیشن شو.
یا دنه علاوه د کوم اپس چې موږ استعمالو لکه واتس اپ یا میسنجر کالز ویډیو کال دا شونه کو دا هم فول ډوپلیکس کې راځي. Advantages of full duplex mode: no delay in the communication as both can send and receive data simultaneously. نو هاف ډوپلیکس کې موږ سره ډیلی راتله او د کې به ډیلی نه رسیولې چې سند ریسیور د یو بل ته انتظار نه کی بس لګي هغه خپل کې کمیونیکیشن کې هغه انتظار تمین ختم شنه چې انتظار ختم شو اتوماتیکلی ډیلی ختم شو. Disadvantages: no proper bandwidth utilization at the same line is used for sending and receiving data at the same time. نو disadvantages خو دا دی چې دا بینډویث کوم دی بینډویث څه ته ویل کېږي د دې چینل څومره کیپیسیټي ده څومره د دې کیپیبلیټي ده چې هغه پر یونټ کې پر یونټ ټایم کې ډیټا ترانسمیټ کړي ته څه وایو بینډویث. نو دا بینډویث ښه طریقې سره نه استعمالیږي فل ډوپلیکس کې ولې چې دا موږ نشو کولی چې یاره څومره بینډویث موږ سینډر ته ورکو څومره ریسیور ته ورکو کله به یو زیات استعمالي کله به بل زیات استعمالي کله کله به چینل خالی پروت وي نو دې وجې نه د دې پراپر یوټیلایزیشن نه کېږي.